السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو 15 لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د 15 لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کړئ. اول، ف د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ دوهم، قاف د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ هیله د خپل نوي درس ته ښه متوجه اوسئ او په دا 15 لوست کې د دوو نورو تورو کاپ او ګاپ معادل توري درته وړاندې کوو. په پیل کې به کاپ ته راسو چې په پښتو حروفو د کاپ نوم دغه ډول لیکل کیږي. کاپ او غږ یې د انګلیسي ژبې د کې په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د کاپ نوم داسې لیکل کیږي. کاپ. اوس د کاپ توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو. هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. کال په انګلیسي داسې لیکل کیږي. کال او د کال انګلیسي معنا ده year. کلی په انګلیسي داسې لیکل کیږي. کلی او د کلی انګلیسي معنا ده village. کاغذ په انګلیسي داسې لیکل کیږي. کاغذ د کاغذ انګلیسي معنا ده paper. د دا لوست دوهم توری ګاپ دی چې په پښتو حروفو د ګاپ نوم دغه ډول لیکل کیږي. ګاپ چې غږ یې د انګلیسي ژبې د جی په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ګاپ نوم داسې لیکل کیږي. ګاپ. اوس د ګاپ توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو او هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. ګام په انګلیسي داسې لیکل کیږي. ګام. د ګام انګلیسي معنا ده سټپ. ګټه په انګلیسي داسې لیکل کیږي. ګټه او د ګټه انګلیسي معنا ده benefit. ګوته په انګلیسي داسې لیکل کیږي. ګوته او د ګوته انګلیسي معنا ده finger. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر 14 لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې کاپ او ګاپ پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.